د ابلیس شیطان او د پیریي په اړه باندې د فرق غوښتنه کوي. نو محترم وروره، اول اختلاف خو دا ده چې دا ابلیس له د ملایکو له نوع نه ده که د پیریانو له نوع ده. پیریان خو له اور نه پیدا دي، من مارج من نار. او د استثناء الا ابلیس چې قرآن کې راغلی، د استثناء متصله ده که منفصله ده، مسئله کې اختلاف ډیر سته ده محترمه. یو وری خدای اختلاف ده چې له جنس د ملایکې نه ده که د پیریانو نه ده. بیا علما وایي چې مثلا دا د پیریانو نه ده، بیا د پیریانو پلار او اب ده، دی د ټولو پیریانو پلار او اب ده. بیا مسله محترمه ډیره جنجالي ده، که ځکه دا وړه مسله نه ده. که غواړې مفصل بحث واوري وګورې فتح المنان باحکام الجان، شیخ علي احمد عبدالعال الطهطاوي رحمه الله د کتاب ته مراجعه وکړه، نو په دې باندې بحث کړی ده. الله پاک د روغ جوړ لره کامیاب اوسي. علامه شهاب الدین الوسی رحمه الله په تفسیر روح المانی کې په مسله بحث کوي.